پلان مې د قرضدارانو نه تښتېدلی دی. قرضدارانو تښتېدلی؟ پرون یې قرضدار راغلی چې دغه ویلې وایي چې دغه وایي پیسې راکوي وایي چې که پیسې نه وي وایي یو خور دې راکړي چې زه یې په قرضدارۍ کې درنه ونیسمه. ته ولاړې چې دا خبره یې وکړله؟ ستا مخکې وکړله؟ داسې ته خوږېږي او ما سره د یو شربت وسه نشته چې زه دوی ته راوړم. بچیا دا درد کوي؟ درد کوي؟ دې مصرف څونه راځي؟ د میاګانو سیمې ته راغلی یم چې ښار نه تقریبا چې 100 کیلومتره لاره ده. نو زما به ویډیوګانې هم تاسې مخکې تعقیب کړي چې زه دا همیشه دغه هڅه کوم چې دغه اطرافونو کې کور په کور وګرځم او دغه ناچاره کورنیو خدمت ته لاړ شم او د هغې دغه ژوند احوال ستاسو خدمت ته وړاندې کړم. یو بل کور ته راغلی یم چې دغه وګورئ زمندو توشکې نشته دی او دغه پلاستیکي فرش دی، یعنې پلاستیکو نه فرش یې جوړ کړی او تاسې په ژوندي بڼه دغه ګورئ. خورې څنګه د ژوند په کور کې د هېڅ یو څیز نشته؟ زما وروره خاوند مې چې ده دا 15 ورځې که 10 ورځې کېږي چې د کور نه وتی قرضدارانو راخیستی او تنګ شوی او نور د کور نه ووته او دغه ماشومان مې دي د رزق درک مې په کور کې نشته، واړه راته جاړي. دا ماشومان مې جامې نه لري. نن مې څو ورځ ده چې په کور کې مې ډوډۍ نشته، د هېڅ شي درک هم کور کې نشته. سخت مشکل سره مخ استو او دغه ماشوم مې ناروغ ده. ته ورته وګوره تېره دې خوا ته ورته دا ډاکټرانو ته بوځم. ډاکټران راته ووایي چې دلته ارام سره ارام مخ رابوځي. صبر وکړه، دلته دې ته شاته غوټه ده. نه صبر کولی خپه خیم داسې نه دا څه شوی؟ دا د ده چې دغلته خپه کې شاته داسې غوټه ده. ډاکټران راته وایي چې دا عملیات که چې دا عملیات نه کړي د ده دا زخم ګوره نه جوړېږي. موږ سره اوس دومره وسه نشته ده چې دا موږ عملیات کړو د ده دا زخم جوړ شي. د شاته غوټه د خپه یې ټوله زخمي ده، ډک امتیاز یې په جای کې دي، تش امتیاز یې په ځای کې دي. ما سره دومره وسه نشته چې زه دا عملیات کړم او دا خدای راته روغ کړي. سخت مشکل سره مخ استو، د هېڅ شي درک نشته، درد په در استو. بیخي درته وضعیت بیخي خراب. مندو دغه خپه یې کوږه ده، لکه ژوندي بڼه تاسې ګورئ چې دغه خپه یې کوږه ده. البته دونه پیسې نشته دی چې د دغې هغه اپریشن وکړي یا درملنه وکړي. ښه بچه مه ژاړئ. بچه پلار پلان مې د قرضدارانو نه تښتېدلی دی. قرضدارانو تښتېدلی؟ پرون یې قرضدار راغلی چې دغه ویلې وایي چې دغه وایي پیسې راکوي وایي چې که پیسې نه وي وایي یو خور دې راکړي چې زه یې په قرضدارۍ کې درنه ونیسمه. ته ولاړې چې دا خبره یې وکړله؟ ستا مخکې وکړله؟ دا څوک و دا سړی چې دا خبره یې کړې ده؟ بره دوکاندار و. بچیا اوس که اسلامي امارات راغلی دی ولې طالبانو ته نه ځئ؟ بچیا زه اسلامي امارات ته دغې خلکو پسې ګرځي. بیا تاسو ولې تللی نه وئ اسلامي امارات ته؟ ځئ بچیا ولې یېرېږئ؟ څوک چې راغلی خوري دوکانداران دي. بی ویلي د ما په سړي باندې یو 3000 روپۍ چای او بوره او دا شیان هم کور کې نه و. زما خاوند مخکې ورغلی او سودا یې ترې نه راوړی او پرون راغی وایي چې خاوند دې چېرته ده چې ما له خپل قرض راکړي. نو زه ورته ووتم مالې وروره خاوند خو مې نشته ده، چېرته مزدورۍ پسې ورته یې موږ خپله د ولږې نه مړه شولو. وایي چې پیسې راته راکړه، که پیسې نه راکړې که ملور دې درنه قرض کې بیایمه. نو دا زوی مې دا ګوره تیږې وباسي دلته دا تیږې خرڅوي. زموږ په دې عمر کې دغه لاسونې وګورئ دغه تیږې ماتوي با کور دپاره یو څه پیدا کوي. بچه جامون ته یې ګورئ بچه دا یې جامې دي. بچه مه ژاړئ مه ژاړئ دا یې جامې دي. دا ګورئ جامې تو ایسته کړه جامې نشته دی جامې نه لري بچه. د چا غم ته وشاړم یو قرضدارانو ته. بچه دا دوکانداران چې راغلي ته ولاړې ویلې وایي چې وایي زمونږ وایي پیسې راکړه وایي کني وایي که پیسې رانه کړې وایي زما یو خور دی وایي په قرض کې درنه نیسمه راکړه. ښه 100 روپۍ وي د دې در باندې ټولې شه بچه ته مخکې کښېنه ټولې شه بچه دا د کښېنه 100 روپۍ قرضدار وي بچه 3000 تاسې نه ویلې ورته
موږ ورته ویلې چې پلار مې راغی بیا یې درکړو پیسې. بچا تاسو نشي وړی ښه خیر سي بچا تا نشي وړی بچا مه ژاړئ ښه دا ته ولې ژاړې بچا خیر دی خیر دی بچا دې خپونه ژاړي د دې خپې نه وروره چې بیخي نو ورته تکلیف کړي درد کوي بچا درد کوي دا زخمونه خیر دی بچا بچا درمل نه کومه ښه بچا چوپ درمل نه کوم ښه بچا انشاءالله ډاکټر دې وړم بچا د دې اپریشن مصرف یې ویلې څومره مصرف راځي د دې ډاکټر راته ویلي چې دې دا شاته داسې غوښه ده چې دا عملیات کې که نه نو د به ټول مشکل ښه شي نو ما سره پیسې نشته چې سړي پیسې په لاس کې مریض ویسي تداوي کې ما سره پیسې نشته د پیسو د وجې پاتې ده بچا نور ما ژاړئ ښه زه بچا انشاءالله راغلم بیا به راځم بچا بیا به راځم صحیح ده او په کور کې دغه ټغرې دغه توشکې نشته دی ولې توشکې هغلته 2 دانې ایښي دي نور وسه نشته ده چې وسه سړی واخلي چې وسه نه نو توشکې به په چی واخلو دغه بړستنه موږ هواره وو او موږ ټول په دغه بړستنه سمولو په دې یو بړستنه موږ ټول سمولو بچا درته چی وهلم چی شه درته وهلم ما ته چپلق او جمپر او کالي ډوډۍ د رقم کور کې نشته ده ډوډۍ د غرمې چی خوړلې دغه پیاز سره خوړلې پیاز سره خوړلې پرون سبا یې سم پخ کړی نو کور کې مې چې نه کور کې چې نو پیاز سره خوړله زمندو زه دغې بل ځای ته راغلی یم زما یې خپرونه وه خو باید دغه د سیمو خلکو ویل چې دا کور هم د نږدې نه وګوره نو زما اراده نه و چې دا نږدې نه وګورم په دې چې د بل فامیل خدمت ته راغلم خو شکر باسم چې دغه الله موقع راکړله او دې فامیل خدمت ته راغلم شکر باسم الله نه چې د دې فامیل خدمت موقع هم راکړله زموږ چې زه هر فامیل څنګ ته ځم وس مطابق یو څه ورکوم خالي لاس خپرونې نه کوم دا زموږ د بنسټ د اصولو خلاف دي چې کوم هلته به ځو دغه کورنۍ خدمت ته راځو دغه ماشومان خوشحالیږي نو دوی په زړه کې یوه هیله پیدا کېږي چې دا به څه راکړي نو باید چې ورکو بچیا یو څه در کومه ښه ستا به قرضداران نه وړي دوره بچیا دغه دی صحیح ده بچیا مه ژاړئ دا ورکوم مه ژاړئ بچیا ښه زمندو دغه زما وسه وه دا ورته ورکوم که دې نه بعد کوم بل ورور خور غواړئ مرسته وکئ په اړیکه کې شئ چې دوی سره مرسته وکړو بچیا دا وهله 1 دا 2 3 4 5 6 اوه اته صحیح ده بچیا خوشحاله ها خوشحاله بچیا بیا راځم بچیا ښه راشه بچیا خپل د کومه زمندو زما لور هم د دې همزولې ده زما لور په ما لور څونه ګرانه ده نو ستاسو به لورګانې هم چې په تاسو به څومره ګرانې دا هم زموږ بچي دي دا هم زموږ د افغانستان بچي دي باید فی شفقت وکړو خورې انشاءالله بیا خدمت ته دې راځم صحیح ده دعاګانې کوه ټول مسلمانان د بس دغه دعاګانې کوي چې الله دې دغه افغانستان نور آباد کړي جوړ خدای دې آباد لري خدای دې ښه در سره کړي چې زمونږ غږ م واورېده بچیا نور مه ژاړه ښه دعاګانې کوي ټول افغانان ته کوه بچیا ښه صحیح ده بچیا بیا راځم نور مه ژاړئ بچیا ښه ستا د کالي راوړم ځوانه ښه بچیا ځوانې مه ژاړه ښه انشاءالله به چې بیا راځم تا ته کالي راوړم زمندو دا مې ژمنه ده چې دیو ته کالي راوړم انشاءالله تقریبا د کور نه 100 کیلومتره سفر مې کړی دی ډېره لاره ده خو انشاءالله زمندو د دې خدمت ته به انشاءالله بیا راغم زمندو دا زموږ د فامیل سره خپرونه بچیا
ژمی تېروه. چې شي دي بچیا هغلته زما بوټان یې شکېدلي دي، هغې کې موږ ژمی تېروه. ته بچیا راوړه عزتمندو د هغې بوټان دې ماشوم بوټان ورکړه راوړه بچیا. بچا مه ژاړه ښه پیسې مې ورکړې بیا ښه بچا ښی ښه دا ستا دي په دې د ژمی تېر کړی دا د هغې ماشوم بوټان دي وایي په دې موږ ژمی تېروو. دا ګورئ دغه دی بچا انشاءالله بوټان هم درته راوړم ښه دا مې بچا ژمنه ده چې ژمنه وکړم بیا انشاءالله راوړم. زمونږ بوټان هم ورته ولیدلي دا اوس دغې ماشوم دغې فامیل سره زموږ خپرونه انشاءالله بیا به ستاسو خدمت ته حاضرېږم. الله حافظ.